بسم الله الرحمن الرحیم. راځو بیا ټاسک ته پروپرټیز ته وبدي کې جمپ لیست باندې خبره کوو. جمپ لیست ته یو ول دا او پیژنې کوم پروګرامونه چې موږ په ټاسک بار کې پین کړی وي. اوس دا ایکسل شو ورډ پروګرامونه موږ دلته پین کړی دي. زه غواړم چې د ورډ کوم فایلونه چې ما اوس خلاص کړی وي دا غ لیست راته راکړه. نو ته په دې فایل باندې یعنی په دې آیکن باندې د لیفت کلیک په ځای خو لیفت کلیک سره موږ سره دا پروګرام خلاصيږي. دا به رائټ کلیک وي موس نه. ګوري دا د ورډ هغه فایلونه دي چې هغه موږ اوس خلاص کړی دي. ریسنت یا فریکوئنٹ چې کوم فایلونه موږ خلاص کړی وي دا غ لیست دلته درکې. دا تقریبا لږ دانې ساتي. کله چې یو لسم راشي هغه اول د دې قطار نه اوزي ختميږي. دي ته ویل شي جمپ لیست. ګوره که زه د ایکسل باندې رائټ کلیک کوم نو ایکسل کې چې ما کوم پروګرامونه خلاص کړي دا هغه لیست راته راکو. که به دې رائټ کلیک کوم د دې لیست راکې راته. اوس دې کې دا یو پروګرام زه غواړم یا دغه فایل زه غواړم چې دا د همیشه په دې کې وي لمنځه دې نه ځي. مخکې مې ویل چې څنګه نوي راځي زاړه دې نه وځي. سم دا دلته پین شي نو تاسو به دې تر ښي طرف ته راشئ ګل ته سنجاق غوندې ښکاري په دې کلیک بس دا پین شو. نوي به راځي زاړه به نه وځي. خدا به موږ سره دایم دپاره وي. که دلته راشي دې بل ته غواړي دا بل پین کې بل پین کې څومره چې پین کې پین کولی شي او بېرته که راشي په دې کلیک کې بېرته ان پین کېږي. ګورئ اوس بیرته انپین شو. نو دې ته ویلی شي جمپ لیست. مثال دا کله زموږ په کارېږي ما د ورډ یو پروګرام خلاص کړو د ورډ یو فایل مې خلاص کړو مثال او لږ وروسته به مې ویل چې هغه فایل به کوم فایل چې ما خلاص کړی و هغه کوم ځای کې ثبت ما سره هغه ځای د نه هیر شي. نو ته د جمپ لیست نه استفاده کولی شي. هغه فایلونه د ورډ چې ما اوس خلاص کړي هغې لیست راکړه لیست یې درکوي نو ته په اسانۍ سره هغه فایل فایند کولی شي. نو کوم پروګرام چې تاسو پین کړی وي دلته راځي که دې باندې رایټ کلیک کوم ویب سایټ چې تا دغه کړي وي سرچ کړي وي او دا غي هیستوري درکې. ګوره فیسبوک دی خلاص کړي دی دا افیس 315 دا دی خلاص کړي دی دا نو صحیح شو دا دی خلاص کړي. نو دې ته ویل شي جمپ لیست. که براوزر باندې کلیک کی هغه ویب سایټ درته ښیي. که ورډ باندې د ورډ فایل نه که ایکسل باندې رائټ کلیک د ایکسل او که په دې فولډر باندې رائټ کلیک کی نو کوم فولډر چې تا اوس خلاص کړي دي دا هغه لیست درکې. مثال یو فولډر تا خلاص کړي دی اوس چې هغه فولډر کوم ځای کې ما سره هیر شو د نغزي د نورک شو راشه په دې فایل ایکسپلورر باندې رائټ کلیک هغه لیست درکې چې کوم فولډر ته اوس وستلې دې کې هم ته پین کولای شي. ګوره تاسو ته کبه ته غواړئ چې دا دې کلیر شي ما سره درانه شي رائټ کلیک په ټاسک بار پروپرټیز ته راشه او بدی کې راشه جمپ لیست. نو ګوره کدا چیکس موږ سره لګیدلې وی دلته نو هغه موږ سره ساتي او بنشي پروګرامونو هغه لیست ساتي را سره وګدا لري کې او اپلای دی ول نو هغه کلیر شو. دې نه ته دا تعداد زیاتول هم شي او کمول هم شي. که زه دا دوه چې کلر کوم دې نه ګوري او راشم اپلای وهم او دا اوکې کوم نو وګوره په ایکسل کې موږ سره نشته دی د ورډ فایل هم نشته دی او فولډر چې موږ خلاص کړی هغه هم نشته دی او دې ته راشي دا به هم نه وي داسې دې کې به هم نه وي پوه شئ به باندې ښه. نو دا موږ سره جمپ لیست او د هغه مبارکې خبرې وې.